أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. دا د حکمت لرونکي کتاب آیاتونه دي. دا هدایت او رحمت دی د هغه نیک عمل خلکو د پاره چې منځ قائموي، زکات ورکوي او په آخرت یقین لري. دا خلق د خپل رب د طرف نه پنی غلار دي او هم دا خلق فلا مندون کی دي. او په انسانانو کې ځینې داسې هم شته چې فریبنا کې ابس خبري په بیا اخلي د دې لپاره چې خلق د الله د لارې نه بغیر د علم نه بیلاری کړي او د دې لارې دعوت په ټوکو کې ختم کړي. د داسې خلکو د لپاره سخت د ذلت عذاب دی. هغه ته چې کله زمونږه آیاتونه اورولې کیږي نو ډېر په غرور سره داسې مخ اړوي لکه چې هغه دا هډو اورېدلې نه دي، لکه چې داغو وګونه کانه دي. ډېر خدا هغه ته د یو دردناک عذاب زیری واوروا. البته چې کم خلک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي داغوی د پاره د نعمتونو ډک جنتونه دي چې هغوی به پکې همیشه اوسيږي. دا د الله په خواده ده او هغه زبردست او حکیم دی. هغه اسمانونه پیدا کړل بغیر دستنو نه چې تاسو ته په نظر راشي. هغه پزمکه کې غرونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه پتا سو اون خوځي. هغه پزمکه کې هر قسم زناور خار کړل او د اسمان نه عبور ورولې او پزمکه کې هر قسم خخه سيزونه زرغون کړل. دا خوده د الله پیدا وخت اوس دارا ته اوخه چې د نور سو پیدا کړی دي. اصل خبره دادا چې دا ظالمان په سرګند گمراهۍ کې پراته دي. مونږه لقمان له حکمت ور کړې وو چې د الله شکر گزار وي. څوک چې شکر وباسي داغو شکر داغو د خپل ځان د لپاره فائدہ مند دی او څوک چې کفر وکړي نو په حقیقت کې الله بے نیاز دی او په خپل استایل شوی دی. یاد کړه کله چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کولو نو ورته وویل زویا د الله سره څوک مشري کوا. حق داده چې شرک ډیر لوی ظلم دی او دا حقیقت دی چې مونږه انسان ته د خپل مور او پلار د حق پیژندلو تاکید په خپل کړی دی. خپل مور د ډېری کمزوري سره په خپل خېټه کې وساتو او د دې پتی ور کولو کې 2 کال ولګېدل. په دې وجہ مونږه د ته نصيحت وکړو چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوا، هم ماته به واپس راځي. لیکن هغوی کو چری پتا دا زور ولګوي چې ته زما سره داس څوک شریک کړه چې تی پیژنې نه، نو دا هغوی هرگز ممنه. په دنیا کې دا هغوی سره نیک سلوک ساته، لیکن پیروي د هغه سړي د لارې کوا چې ماته رجوع کړی دا. بیا تاسو د ټول واپس کېدل زما طرف ته دي. په هغه وخت کې با زه تاسو ټول خبر کړم چې تاسو څنګه عملونه کول. او لقمان ویلیو چې زویا که یو سیز د اورې د دانې هم روي او هغه په یو ګډ کې یا په اسمانونو کې یا په ځمکه کې چرته پټ پروت وي هغه به الله راو باسي. بشکا هغه باریک لیدونکې دی او د هر سیز نه خبر دی. زویا منځ قائم کړه، د نیکۍ حکم کوا، د بدۍ نه منع کول کوا او چې څو مصیبت در باندې راشي په هغه صبر کوا. دا هغه خبرې دي چې د دې ډېر تاکید شوی دی. او د خلکو سره پتاو کړي مخ خبري مکوا، پزمکه کې په غرور مګرځا. الله مغرور او فخر کوونکي خلک نه خوښوي. په خپل رفتار کې اعتدال کوا او خپل आवाज لخته ساته. بشکا د ټولو आवाजونو نه زیات خراب आवाज د خرونو आवाज دی. آیا تاسو وینئ نه چې الله د ځمکې او د اسمانونو ټول سيزونه ستاسو د پاره مسخر کړی دي او خپل ښکارا او پټ نعمتونه په تاسو تمام کړی دي. بیا هم په انسانانو کې څه خلک داسې دي چې بغیر د علم، هدایت او روخانه کتاب نه د الله په باره کې جګړې کوي. او کله چې ورته وویل شي چې د هغه سیس پیروي وکړي کم چې الله نازل کړي دي، نو وايي چې مونږ خو به د هغه سیس پیروي کوو په کم سیس باندې چې مونږ خپل پلار نیکو مونډلې دي. که شیطان د دې پلار نیکونه د ور لمبو ته بلی نو آیا بیا به هم دوی داغوی پیروي کوي
چا چې خپل ځان الله ته حواله کړو او د عمل په لحاظ سره هغه نیک انسان وو نو هغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راټینګ کړه او د ټولو معاملاتو اخري فیصله د الله په لاس کې ده. اوس چې څوک کفر کوي داغوی کفر دیتا نغم جن کوي داغوی واپس راتلل خو مونږ ته دی بیا به مونږه خبر ورکړو چې هغوی سو عملونه کړی دي. یقینا چې الله د سينو پټ رازونه پیژني. مونږ دوی لا د لګي مودې د پاره په دنیا کې د مزه کولو موقع ورکوو بیا به وسکړو او یو سخت عذاب ته به راکاګو. کته د دوی نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به ضرور وایي چې الله. وایا الحمدلله لیکن په دوی کې اکثر خلک نه پوهیږي. په اسمانونو او پزمک کې چې سدي هغه د الله دی بشکا چې الله بے نیاز دی او په خپل استایل شوی دی. پزمک کې چې څومره ونی دي کو هغه قلمونه شي او سمندر دوات شي او وو نور سمندرونه ورلا سیاهي ورکوي نو بیا به هم د الله خبري پلیکلو ختم نشي. بشکا الله زبردست او حکیم دی. تاسو ټول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوندۍ کول خو داغه د پاره بس داسې دی لکه یو انسان پیدا کول او ژوندۍ کول. حقیقت دا دی چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. آیا تو ګوره نه چې الله شپه په ورځ کې ننستلی راولي او ورځ په شپه کې هغه نور او سپوږمۍ تابع کړی دي ټول د یو مقرره وخت پورې روان دي. او آیا تا ته معلومه نه ده چې تاسو څه کوئ الله دا غي نه خبر دی. دا ټول هرڅو زکه دی چې الله حق دی او دا خلق چې الله پرېګ دی او نور کوم سيزونو ته आवाज کوي هغه ټول باطل دي او دا زکه چې الله اوچت او لوی دی. آیا تو ګورې نه چې کشته په سمندر کې د الله په فضل سره چلیږي د پاره د دې چې هغه تاسو ته خپل سنخي وخی. په حقیقت کې پدې کې ډېری نخې دي د هر هغه چا د پاره چې صبر کوونکې او شکر استونکې وي. او کله چې په دې خلکو باندې په سمندر کې یو چپا د چتر پشان راخورشي نو دوی الله ته په داسې حال کې आवाजونه کوي چې خپل دین بالکل داغه د پاره خالص کړي وي. خو چې کله هغه بچ کړي او وچته ور ورسوي نو په هغه کې څوک اقتصاد اختیاروي. زمونږ د نخونه هیڅوک انکار نه کوي سوا د هغه چانه چې هغه غدار او ناشکر وي. اے خلکو ځان اوساته د خپل رب د غضب نه او ویریږي د هغه ورځې چې یو پلار با د خپل زوی د طرف نه بدله نه ورکوي او نه به یو زوی د خپل پلار د طرف نه څه بدله ورکون کی وي. بشکا د الله وعده رښتینی ده. د دنیا دا ژوند دي تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه دي دوکه باز تاسو د الله په معاملې کې دوکه کړی. بشکا دا غسات علم خاص د الله سره دی. هم هغه باران وروي هم هغه پیجنې چې د میندو په خېټو کې سسیز غټيږي. هیڅ ته معلومه نه ده چې سباله به هغه څه کوي او نه څوک د دې نه خبر دی چې په کوم ځمکه کې به هغه له مرګ راځي. بشکا الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه نه خبر دی.